لنډه کیسه لیکواله هیله سهار. سړی کوټې ته منډه کړه او د سترګو په رپ کې ټوپک راوباسلو. دی که هرجن معلومېده او داسې سور و شین کېده چې ته به وایې همدا شېبه ښامار چیچله. په جنۍ پسې سترګې واړولې خو نه ښکاره کېده. څه شوه مورې؟ دې سپی خو زموږ پوزه را پرې کړه. مور یې مخ ته ودرېده او په وارخطایي یې ترې وپوښتل څه خبره ده زویه؟ خیر خو دی؟ خیر چیرته دی مورې؟ دې کنجرې زما غیرت او مسلماني خاورې ایرې کړه. مور یې وویل اخر څه کیسه ده؟ ټول کلي کې چا ته پورته نشم کتلی، په خدای که رانه د ژوند ډوډۍ وخوري. خیر جنۍ ده پوهه به یې کړم. سړي کور کې سترګې یو خوا بلې خوا تاو کړې خو جنۍ ترې سترګو نه شوه. کوټې ته ور روان شو. دروازه باندې یې څو ځله زور وکړ خو خلاصه نه شوه. وروسته یې په زورورو لغتو لرګینه دروازه د کوټې منځ ته ورسوه. خور یې چغې وهلې او بې درېغه زارۍ یې کولې خو سړي د یوې اوږدې ضربې سره د هغې بدن مړاوی کړ. کوټه کې چوپتیا واکمنه شوه او د جینۍ له بدن نری وینه په فرش را روانه شوه. سړي ایله د آرام ساه واخیسته او په ګړندیو ګامونو انګړ ته ووت. څو شېبې پس د جینۍ په سوري بدن مور ور وغوړېد او د کور له نورو غړو سره یې ژړا او ویر د کوټې دیوالونه لړزول. سړي ټوپک کوټه کې کېښوده او په زوره یې چغه کړه چپ شئ کنې تاسو هم ورپسې ورلیږم. دا کنجر سپو ته واچوئ. اخر یې را سره د ډمانو کار وکړ. په خپله خوښه مېړه غواړي.